تسلی مرا کوي خلکا جانان میرا ولای چې زړه مې صبر شنا ها بچم سپیر بادونه راغزلې ونی ورپسې سمه وګرځېدمه هله مراشي ماته خلاص کینو لیونی سپیرانه چا پیر شو اسمه خوري د جانان مینا می میادي شونو زکه د هړ غرمو ته ډډه لګوما ها ګنا زمانه د علما ګنا باغ کې دا چمړ قاتل کوینا ہے سترګې مې سترګو ته نږدې کا سترګې مې ستا د سترګو ډېر خوښ دینا څومره د جلګه شینکې خاله په تندې باندې غټو غټو سترګو یې ویشتلې یم زړګي باندې توره د جلګه شینکې خاله په تندې باندې غټو غټو سترګو یې ویشتلې یم زړګي باندې توره د جلګه آی هی لیونه نه یم نو سیما چې په پرتورا وړکړم هیڅ پارونا جانا نخې په پرو کو کنو او کاله بدواړه جهان زی کالج ته زنا جانا نستا په یارانه کې نو سلور کاله سلورم کې زه پیل شوما او د سکول په ګاډ کې مې الالا نو او چې ماستر ته مې پرچې د وینو زنا دادی پکما ګنا مړ کوي سرا ټول کا پاڼې پاڼې کتابونه جانا نخده د فار را شوق را شنو استاد راتلو می خدای ته ډیر کړي سوالونه سنگار بابا کا وخت پراشنو ہے اوس د سنگار په پیسو اخلم کتابونه د ګلې زخم خو به جوړ شوه یا جوړ شي کنه د پیغور زخم تر قیامته پورې وینوه خدای جانان په ما مین کړي نو
وسینه راځي په مخې وخکیږي نه کاتیا سل کلونه تیر شي او تیر شي نو غیر با مې نشي چې سما لیدلې دله هو راشه وطن ته په جدایۍ به مې ورپورې شي بدن ته راشه وطن ته په جدایۍ به مې ورپورې شي بدن ته راشه وطن ته د نازولې غږ د جار شه یا ګرانه دا ستا ټپو ته زه ونشه شومه د سحر منظرانه خزا شو کنه نوې مینو پاتې دنه مړېدمه راوړه قسم چې درته وخورم نو او بغیر له تا مینه مې بل چا سره وینا دار مینه دې تامره لیونی کړمه په مرګي خپله ږدم چې یار بې پاتې شي نه ولې به نه جاړو مالمنو یو بې وفا په نیمه لا کې پرېغوستمه